قدرمنو غوږونې سي انشاءالله جنرال صاحب په میز ته راځي او تاسو ته به مخامخ ښکاره کېږي. دا کسان کېنئ تاسو لږ کېنئ دغه د خلکو جذبه د خیر ده جمع لکه کېنئ لایف والا کېنئ تاسې کمرې نه سب کوي تاسې کېنئ که نو نن هر څوک مومن خان ده نن هر چا ښامار وژلی نن هر څوک مومن خان ده نن هر چا ښامار وژلی او معلومه نه ده تا دی او که ما ښامار وژلی دا کسان کېنئ که داسې وي نو زه جنرال مبین صاحب ته بلنه ورکوم او خپل هم غلی درېږم. دا بې نظمي ولې جوړوئ دا لاک والا کسان پنځمه لټه کېنئ دا جنرال صاحب دا ژر سي خلک خپله خاموشه کېږي. نن هر څوک مومن خان دی نن هر چا ښامار وژلی معلومه نه ده تا دی او که ما ښامار وژلی او چا توره له تودو وینو وینځلې ده او راغی چا توره له تودو وینو وینځلې ده او راغی چا سره کړه په سړو وینو دوی بیا ښامار وژلی ای غلی او ښاغلی ای بېنیازه بېامتیازه ای غلی ای ښاغلی ای بېنیازه بېامتیازه مولا دې جنت درکړي تا رښتیا ښامار وژلی او رښتونی مجاهد وي حقاني ملا عمره رښتونی مجاهد وي حقاني ملا عمره منصوره سپېرنیه مونږ نه تا ښامار وژلی او ملګرو پام بې قدره مو کوم قدر درنه نشي ملګرو پام بې قدره مو کوم قدر درنه نشي نوبین په تېره توره د وینا ښامار وژلی نوبین په تېره توره د وینا ښامار وژلی محترمو ستاسو حضور ته هغه څوک راغواړو چې شل کاله د غربي اشغال په وړاندې د تورې او د وینا سخته مبارزه وکړه ستاسو د زړونو پاچا محبوب المسلمین د افغانستان د اسلامي امارت مشهوره جهادي او فکري چهره د غربي طالڅټو سرسخت دښمن خصوصا هغه څوک چې د اشرف غني ډېر پلویانو جنرال صاحب د هغوی دپاره د سترګو اغذای و جنرال صاحب زموږ ستاسو پخلو خندا راوستونکی و هغه وخت چې د غرب اشغالګرو به د اسلامي امارت په خلاف کوم پروپاګند جوړ کړه زموږ مبین صاحب جنرال صاحب یوازینی سړی و چې د ټول غرب مطبوعات شلنج کړي و د هغوی میډیا یې خنثی کړې وه او د تمامې نړۍ د اسلامي نړۍ ځوانان د اسلامي امارت حقانیت ته تابع کړي وو انتظار مو نه وکړم ستاسو حضور ته په ډېر درنښت او احترام راغواړم د افغانستان د اسلامي امارت ستر جهادي شخصیت د اسلامي نړۍ ستر فکري مبارز د مسلمانانو د زړونو بادشاه د زړونو جنرال مبین صاحب د ده په راتګ بیا هم دا نعره راسره بدرګه کړئ جزاکم الله یو کې غوښتنه کوم چې د جنرال صاحب د خبرو په وخت کې به هیڅ څوک هم نه شکېږئ نه به شور کوئ او نه به غږېږئ خاموش به کېنئ جنرال صاحب د ډېر لرې نه په ډېر تکلیف ستاسو د خوشحالۍ دپاره راغلی دغه جامعه د شهیدانو جامعه ده د ښي طرف ته تاسې چې کوم نومونه وینئ دا د دغه جامعې شهیدان شوي شاګردان دي مبین صاحب په همدغه افتخار باندې تاسې ته راغلی ده خاموش کېنئ غوږ ورته ونیسئ او د ده د جذابو
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه کې ناست علما و شیخ صاحبان و فاضلین و محترم و شملور و څڼور و بریتور و ګیرور و د خوست شازلمیان و اتلان و تاریخ جوړونکو ځوانانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خواخیم چې په داسې یو جامعه او داسې یو مدرسه په داسې یو سټیج باندې تاسو ته مخامخ یم چې له نن نه 2 کاله مخکې په همدغه مدرسه کې چا د حق خبره خو څه کوي، د جهاد خبره خو څه کوي، خپل د مظلومانو غږ یې نشو اوچتولی. دا د الله تعالی لوی انعام احسان او فضل په مونږ افغانانو باندې و چې د وحشت تیارې ختم شولې، د ظلم او د بربریت د جبر تاریخ پای ته ورسېده، متصل د جهاد ثمرې په نتیجه کې په افغانستان کې امن او سوله راغی. په خوست غوندې ولایت کې الحمدلله د شپې 11 تر 12 بجو پورې زرګونه خلک راغلي دي، نمایندګي د دې کوي چې په هیواد کې ډاډمن امنیت ده. له امنیتي ځواکونو نه د خوست خلک تنها مستفید نه دي، د ټول افغانستان خلک د سولې او د امن په فضا کې ژوند تیروي. پرون ابل ورځ دلته په خوست کې په جهادي مدرسه کې د اسلامي امارت د افغانستان د اسلامي امارت د کورنیو چارو